نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رو رو بلا مسلمانان ختمی گی مریبا اخیرہ کی بدا سے خلق پاتی شی لقد زک پشانتے خس و خاشاک او دا زک چی پا دریاب دا پاس روانی دا سے خلق بپاتی شی نو که اللہ دا خلق تباقی نو اس پروا پہ نلری یو ہوا برب العالمین راوالو زی سوک بناستی حدیث پاک کی رازی سوک بزان لے یو سڑیر حوض بجوڑی یو سڑیر اغب نوڑی راغشتی خلیت بے اڑی یو سڑیر اغب دکاندار سر جوڑ کئی دا کپڑے تان بے خور کری دغا سڑے چی دا حوض لیو کڑے دے خطا یا سیمٹے پہ پوری کری دی دبا پر اخپل حوض کے لو بنی را پریخی چی قیامت برا گلی دغه انسان چې دا نوړی د کاسې نه اوچته کړې ده د خپل خولې ته به نی رسولی چې قیامت به راغلي دغه انسان چې دا د کپړې تانې خور کړې دی دکاندار سره جوړه کوي ده به لا دا تان غونډ کړي نی چې قیامت به راغلي حضرت اسرافیل علیه السلام به شپیلی ووایي هغې شپیلی سره به رب العالمین دا سمره انسانان چی دی پا مخ د ځمکه به دغه وخت کې کافری مسلمان بنی او داسې کافران به یو بل سره به داسې بدعملی کوي لکه د ځنګل حیوانات چې یو بل سره ښکاره کوي په دغه انسانانو نبی علیه السلام فرمایي الله به قیامت راولي دینه مخکې هغه خلک چې هغه لږه غوندې مسلماني پکې وي یو هوا به راوالوځي هغې هوا سره به هغه خلک مړه شي صرف گن بپاتی شی گن کافران بپاتی شی پا مخدز مکا اغا کافر چی غیب اللہ نمانی پاگی خلق با قیامت رازی قیامت چی کل راشی انسانان بملشی حیوانات بملشی زمکا با دڑی وڑی شی غرون با ختم شی ٹوٹی ٹوٹی بشی او دا ستوری او سپومے او نور چی دا سومر دا کائنات و نظام دی دا با طول تسنس شی قرآن حکیم کے اللہ فرمائی ہس شیب ہم پا مخدز مکا پاتی نشی اللہ ذوالجلال با یو آواز کئی دغی وقت کے لمن الملک اليوم اے دا دنیا بادشاہانو زے سر اچت کے بادشاہ سوک دے بادشاہی دا چاہ دا ہوا ہے کنا نن سبا خو خلق پا کبر او پا غرور کے پرات دے یو وی زیما بل وی زیما یو وی دا زما بادشاہی دا بل وی زما بادشاہی دا اغا وقت رب العالمین پا خپل آوازو کی لمن الملک اليوم او آئے بادشاہی نند چا دا یو بادشاہ سر اچت کے نا مجازی بادشاہان یو کس او آئے کرن چیز بادشاہم اس سوک با جواب ورنکی نبا انسانی نبا حیوانی نبا فرشتی نبا پیریوی او نبا دا دنیا دا نظامی حس شیبمنی رب العالمین با پخپل آوازو کی للہ الواحد القہار نن بادشاہی دا اغا ذات تا چه اغا یو دا شریک نلری اقا ذات او دیر لوی زورا ور بادشاہ دے دا اغا دا زور و دا طاقت مخی تا سوک نشی ادرے دے نن بادشاہی دا اغا ذات تا دی باندی با دا دنیا و دا کائنات بمڑی ختم بی ولی دا دی روح دا اللہ نم دے لکه څنګه چې زمون په وجود کې یو روح دی اغه روح چې زما په وجود کې نو ما ته خلق جم دی وای اغه روح چې ستا په وجود کې ته به جم دی او چې اغه روح درنوت نو بیا وته خلق مړ وای مړ وته وای دا رنګ د کائنات روح د الله نوم دی ګوره د الله نوم چې پکې وی کائنات به جم دی وی او چې د الله نوم پکې نی کائنات به مړ شي ختم بشي قیامت راغی سمود پس بیا اللہ تا علم دی چاگا سمر مدلا خو بیا با اسرافیل علیہ السلام تا اللہ حکمو کی وی بیا شپیلے وہا یوزل دا نبی علیہ السلام نا چاہتا پوسو کدا اللہ رسولہ دیر فکر منے دیر سوچ کے پروتے دا ولی وی فکر بنکو خفا بنیم اسرافیل علیہ السلام شپیلے خلق مندلے دا او سری پی چٹ کڑے دے او غوگی اللہ تا مخامخ کرے دے چی کلب ما تا رب العالمین حکم کئی چی شپیلے وہا دا قیامت را روان دے خامخا برازی
دا اللہ دا کتاب وینا دا دا اللہ دا رسول وینا دا شک و شبہ پکی نشتا و کسوک پکی شک و شبہ کئی مسلمان ندی کافر وتوئی بیا با اللہ دا ټول خلق جمدی کی تی جمدی شی اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی نو سیب خلق بدا قبرون نپاسی اذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون منڈے بوئی رب العالمین تا سنگا بپاسی دا دنیا بنی دا وستکم دا کوٹا بنی غر بنی سین بنی دریاب بنی لڑ بنی یو شان اوار میدان بئی یو شان اوار اون بنی سور بنی یو اوار میدان دے اور نور بپکی رب العالمین دمر 30 کی چراغیم انتہا بنی او چه خلق پاسی دا قبرون سنگ بپاسی علماء لکی چه دا خلق دا قبر نپاسی نو سوک بپا یو شکلی و سوک بپا بل شکلی دا چا با سر لاندی خپے بے پورتای صحابہ تپوس کی دا اللہ رسول دا بسنگئی ویولی اغازات چه دا انسان پا خپو کی دا تلو طاقت پیدا کرده اغا دا انسان پا سر کی دا تلو طاقت نشی پیدا کرده ویولی نا مار چی گردی نو پا خپو خو نگردی دی پا اغا خپل خیٹا باندی توخیگی و روانی دا غرنگ خپی برا دا پورتی سر بیلاندی و روان بی اللہ دے مساتی بعض مخلوق دا اللہ بداسی بعض انسانان بداسی چی داغی مخ شکل بدا سپیوی و روان بی بعض بداسی چی داغی شکل بدا خنزیر بی او دا دی بدا سوٹو نو دا گندگین ڈکی و روان بی بعض بداسی وی چی دی سنگستر گی او غلی پدا سپیمو کی بوتا زنزیر واچی کنڈے بوتا واچی کنڈے لوی زنزیر بولا پدا سپیمو کی واچی او پل مخبیر آکاگی جہنم تا بعضی با پکی داسم وی چی اغیط با یو دیر مزیدار او خشت شکل راشی دی با پی سور شی تا سو کے دستا اغا عملی ما چی دنیا کے ستا دا پاسا سورو ما او تم اخپلو مزوتا نپری خو دے نن را سور شا چی دا اللہ حساب کتاب لدے بوزم بعضی با داسی چی دی دا خوب دا قبر نپاسی سخا گند شکل براشی دا تبوی چٹے گا تو سو کی چلوم بے استرگی میں پتاو لگے دے ویزستا بد عملیم بد عمل دنیا کے خود تا پما سور ویو مزید کولے ٹیٹ شا چنن زدر باندے سور شم او حساب کتاب لزو نبی علیہ السلام فرمائی دا شان بولدا سی چوکا ورکی لکا دا غویل چی سلی چوکا ورکی اگا بد عمل با پی دا پاس سور او دے بروانی مختلف شکلونو کی بخلق دا قبرونو نپاسی او دا رب العالمین دا حساب کتاب دا پارم میدان تا دا طول را جمشی دا آدم علیہ السلام نواخلا تر قیامت پوری چی دا پا اربونو کربونو سمر انسانان دی دا بطول را جمعی جناب چی جمشی نور خو تیز دے گرمی دا سوک بخولو کی دا گیٹو ڈوبی سوک با دا کنڈو پوری ڈوبی سوک با دا سینے پوری ڈوبی او دا دوالو جہانو مبارک سردار فرمائی سوک با دا غوگونو دا خلی پوری ڈوبی دا دنیا او بخپل ستا آوار ساتی یو شان پا پیمانا او پلیول او برابری او دا اخیرت خولا بدا سینی ارچا پوری بدا خپل خولا یو شان ولاړی لکه چاچی جامع غستی گرم خولا بدقسی تتوی دا چانا ڈیرا دا چانا لگا دا خپل عمل مطابق گرمی برا دی خلقو کیگی چغی باوی رب العالمین تا چی پروردگارا منگ دمکا منگ بسکو غرق شو تباشو اللہ تبزارے و فریادون بکی حدیث پاک کی راضی بخاری شریف کے حدیث تے و مسلم شریف کے حدیث تے دا طول بپکی اخیاران راغون بشی مشورہ بکی چی دا بسکو حساب کتاب نشورو کیگی جنت او دوزخ کرستو خبری دی او چی حساب خوشی کنا من خو غرق او تباشو 50,000 کالا روز بی پا بدعمل انسان باندے 50,000 کالا تا سمرا لیو عمر دے پا بدعمل او چی کم نیک انسان دے نیک عمل انسان دے پا غبت دمرا لند تیرشی لکا دا مازدیگر نتر ما خام پورے
یا لکه د سحر د سنتو د ټیم برابر دومره مختصر به په هغه تېره شي. ولې مونږ پښتانه وایو وی د غم شپه نه تېرېږي او د خوشحالۍ غزر تېرېږي. دا عامه قاعده ده. واقعي د غم او د تکلیف شپه خلک وایي کله به سار کېږي او د خوشحالۍ شپه به ویښه مې مزې او چرچې به کې اوهو دومره زر دا سبا راوخته زه خو په دې شپاړو پې نه شومه. د غم وخت نه تېرېږي او د خوشحالۍ زر تېرېږي او په دې الله قدرت او طاقت لري. په نیک انسان به د 2 رکعاتو برابر یا د مازدیګر او د ماښام برابر دومره مختصره کی، بدعمله باندې دومره اوږده لکه 50,000 کاله. نو دوی به په تکلیف کې مبتلی څوک و یاره الله له جرګه بوتلل پکار دی. څوک ورته جرګه کو؟ وی تاسو راځئ د دې ټولو انسانانو چې کوم نیکه دی حضرت آدم علیه السلام هغه ته وایو. اب الله ته وایي ځکه د هغه د نوسو قصه نه په دې خپلو نوسو به بچو به خفه شي چې الله حساب کتاب شروع کي. لار بشي دا ټول حضرت آدم علیه السلام ته ای دا ټولو بچو پلاره مونږ تاله راغلي یو. دې بچو ترې نه ګورې دې نوسو ترې دا ټول ستا اولاد دی. ټول په غم او په مصیبت کې گیر دي. جنت ته تلل او دوزخ ته تلل خو وروستو خبرې دي. حالانکې دوزخ به را نږدې شوي وي، زنځیرونه به پکې واچي، زنځیرونه او په هغې زنځیرونو به یې د محشر د میدان ته را نږدې کي او هغه به دا بړقار کوي، لمبې به وایي. الله دې مساتي په سترګو به یې نه هر څه. جنت ته او دوزخ وروستو خو چې دې غم نه خلاص شو، دا خو موږ په لوی غم او مصیبت کې مبتلا یو. څوک هم الله ته سوال وکړه چې حساب کتاب شروع کړي، حساب را سره وکړي نو دا به تر کبې پورې موږ په دې نور او په دې خولو په دې ګرمۍ کې سوځو. حضرت آدم علیه السلام به ورته وایي زه الله ته ویم وی او که نه ته پیغمبر یې د دې ټولو پلار یې، زه چېرته الله ته ویلی شم؟ نشم ویلی. زه که اوس الله ته ور مخامخ شم او ما ته الله دا وایي چې ته خو مې منې کړی وي چې بوټي له به ګوتې نه وړې، تا ولې ګوتې وړلې؟ څه جواب به ورکړو؟ نشم ویلی. یریږي به. خو موږ څوک وو؟ ولې هغه د وخت کې د الله قهر او د رب العالمین قدرت او د الله زور به راښکاروي. موږ څوک وو؟ وی د ما نه پس یو بل پیغمبر دی نوح علیه السلام، ورشه هغه له کاغه سوال وکړي، بل علاج نه کېږي. ګرځي به د انبیاو پیغمبرانو خپل ځای دی، هغه پسې به ورشي، هغه ته به وایي ته د خدای دپاره الله ته سوال وکړه چې الله د حساب او کتاب شروع کړي. نو خو غرق شو، تباه شو. او وی زه ووایم وی او زه چېرته الله ته ویلی شم؟ نشم ویلی. ولې؟ او ما نه یو 2 کاره شوي دي. یو خو مې دې قوم ته خیرې کړي دي، خپل امت ته. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، پروردگاره د کافرو چې یو کورم پرې نه دی. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. نو ما دې خپل امت ته خیرې کړي دي، نو که الله ته ور مخامخ شم او سپارش کوم او الله راته ده وایي چې هلته راته خیرې کولې غرقول دې سپارشونه کې. بل مې د بچي دپاره سوال کړی و، دا مې ویلي چې الله بچی مې غرق کېږي، ما له کښتۍ ته راوخېجوه. الله راته غصه شو چې ته د کافر بچي دپاره سوال ولې کوې؟ نو کو سره الله دا تپوس وکړو چې هلته خو د دنیا کې تا هم یو غلطي کړې ده، دا کافر دپاره دې سوال ولې کوو؟ نشم ویلی الله ته، نشم کولی. خو موږ څوک وو؟ یاره ابراهیم علیه السلام له لاړ شئ. دا الله ډېر جلیل القدر پیغمبر دی. ممکن ده که هغه الله ته وایي نو الله به مهربانه شي. خلق به هغه پسې ورشي، به راپاسه یا ابراهیم ته په الله ډېر مهربان یې، خلیل الله، د الله ډېر نږدې دوست دی او د الله په دربار کې سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. زه ووایم او ته به وایې نه زه نشم ویلی. ولې؟ یو 3 خبرې مې داسې کړي دي چې زما مقصد خو د هغې نه دروغ نو، ما خو رښتیا ویلي دي، خو د هغې شکل د هغې الفاظو ظاهر کې برابر نه دی. پیغمبران د ګناه نه الله محفوظ ساتلی دي. نو زه الله تکوس ور مخامخ شم، ما نه دا تپوس وکړي چې تا داسې ولې کړي دي؟ نشم کولی. خلق به ورته وایي موږ څوک وو؟ لړ شئ موسی علیه السلام له. هغه ډېر جلیل القدر پیغمبر دی او په الله ډېر ګران دی، کلیم الله دی، الله ورسره خبرې هم کړي دي. را به شي موسی علیه السلام پسې، تاله راغلي یو، مینت او زاري درته کوو،
او تو مہربانیو کا اللہ تا سوالو کا چې الله حساب کتاب شروع کی اب وی زوه ما او تعالی راغلی زنه شبېری ما خو یو سړی وجلې دی یو بنی اسرائیلی می وجلې دی ا کافرو او دا قصه ده امه وجلې دی کا الله ته وې ما او الله وجه خطا هم یو وجلې دنیا کې او ما په دغه الله نشم کول زما توبه نشم کول من سوکو عیسی علیہ السلام دلال شه عیسی علیہ السلام پسې براشي هغه ته مینت او زاریو کې ته الله ډېر مقرب بنده او ډېر مقرب پیغمبر سوالو کړه الله نزاریو کا الله ته چې موږ سره حساب کتاب شروع کی نشم کوله ته ولې نشې کوله یاره ما ته خلکو په دنیا کې خدای ویلی دي ما ته به خدای وی الله به راته وی عبادت به زما کو نو کمان الله دا تاسو کی چې دا تا وته ویلی دي او دا به کوي هم قرآن حکیم کې الله فرمایي عیسی علیہ السلام تبا اللہ وی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین تا دی خلق تویلی چی زما و زما دا مور عبادتو کے عیسی علیہ السلام وی نا اللہ ما قلت لهم سنگر الا ما امرتنی چی تا سویلی دی اللہ گوڑے غمی ویلی دی ما خدا خبر ندا کری دا ما خود ترا بے اللہ زدا چی تویلی شم پل صفی و عیسی علیہ السلام پیش کی اللہ تا پترا خودی بنی اسرائیل باندې او حجت قائمی وی چې الله د عیسی علیہ السلام نه تپوس وکي هغه کې به دون زوري د الله وینا ده چې د عیسی علیہ السلام د هر وختنه به د خولې په ځای وینه راوځي پیغمبر دی ګوره اخر تپوس به څوک کوي رب العالمین به تپوس کوي عیسی علیہ السلام وی زه خدا سے نشم کولی خلق به جاری چې موږ څوک آدم علیہ السلام نشي کولی نوح علیہ السلام انکار وکړ ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام تا موږ څوک یره وی زرت یو کس خیم اغل ورشه ممکن دا غدا کار کولی شي ورشه محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا پیدا کے بید آغنا بل څوک جرأت نشي لرلی اغل ورشه نبی علیہ السلام فرمائی دا خلق بما پسی گردی ما برا پیدا کی ما تبوئی چې دی خلقو لسفارش وکا چې اللہ حساب کتاب شروع کی خلق غرق شو قلو کی ڈوب دی گرمی دا او تکلیفونو کی پراتے دی نبی علیہ السلام فرمائی چې زب وتویم چې بالکل دا کار زکول شم زره دی لیقم چې دا الله په دربار کې دا سفارش وکم نو زب دا الله دا عرش دا سوری لاندې رب العالمین ته په سجده باندې پریوزم په سجده او دومره اوږده سجده به نبی علیہ السلام ولګی لکه د دنیا یو هفته چی هلته خو هفتې ورځې نشته خو د دنیا د هفتې په اندازه اوږده سجده به ولګی او سر چې کله پورته کی رب العالمین به ورته داسې څه خبرې دعاګانې په زړه کې نبی علیہ السلام فرمایي راته او په زړه کې داسې خبرې راواچوي چې دې وخت کې زما زړه کې نشته به راته قیامت کې په زړه کې راچوي نو چې سجده ولګئ نو جبریل علیہ السلام به ورته راولېږي ورشه او د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړه چې څه سوال کې سل تعطا چې ته څه غواړې تا ته ملاویږي اشفع تشفع فورا شفاعت کوا ستا شفاعت هم قبلیږي سر به پورته کی رب العالمین زه دا سوال کوم چې د خپل بنده او د بندگانو سره رب العالمین حساب کتاب شروع کړي هغې نه پس به حساب کتاب شروع شي دا دومره زمانه به حساب کتاب به نه کېږي الله خوښه ده نه کوي هغې نه پس به حساب کتاب شروع شي جناب چې شروع شي نو زر به ختمېږي د دنیا د شپږو ګینټو په اندازه به ختم شي د دنیا شپږ ګینټې نیمه ورځ دا بلانی تیره چې حساب کتاب به ختمي او علماء داسې مثال ورکوي لکه د انور یا سپومې هر سړی چې د سپومې ته ګوري سړی وي دا ما ته ګوري چې څوک روانې وي دا سپومې ما سره روانه ده دغه رنګې هر سړي سره به خپل حساب کتاب به کېږي خو د حساب کتاب شروع به ډېره زیاته ګرانه وي الله دې راته اسانه کړي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ فرمائی تپوس تے کئی خلق با قبر نسنگ پاسی پی بربن اللہ رسولہ سڑی خزی ٹول با بربنڈی عائشہ ٹول با بربنڈی یو بلتا با نگوری چی بربنڈی ادا سروز نہ چی خالق دی پک یو بلتا گوری ہر سڑی با پخپل غم کی پروتی قتل متل پکی نشتا یو بلتا با سنگا گوری آسان کار نہ دے غم کی بپراتی یوم یفر المرء من اخیه سنگری و امیه و صاحبت و ابیه و سنگر صاحبته
هر سړی به د خپل رور نه، د خپل بچي نه، د خپل مور نه، د خپل ښځې نه به تښتي به. داسې ورځ ده هر سړی به منډې وی تښتي به. هغې کې قتل کم ځای کېږي، الله رسوله کم ځای به دې ګورو. هغه ورځ خو داسې ورځ د سختۍ ده چې پیغمبر علیه السلام به په کار راځي، موږ به دې کم ځای ګورو. وی دریو ځایونو کې ما ګوری. نبی علیه السلام فرمایي یو چې زما امت سره حساب کتاب کېږي هلته مې وګورئ، زه به خپل امت ته ولاړ یم چې حساب کتاب کېږي. دویم هغه ځای کې مې وګورئ چې کوم ځای کې امت پل صراط باندې تېرېږي. او دریم مې د حوض کوثر په غاړه ګورئ. دا مال الله یو حوض را کړی دی، هر پیغمبر له حوض ته په قیامت کې هر پیغمبر خپل حوض دی. مال چې الله کوم حوض را کړی دی او بې د پیو نه زیاتې سپینې دي، شاتو شان خوږې دي او خوشبویې دي، مزېداره خوشبویې کوي اعلی. او په هغې چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نه هم زیات دي. او زه په خپل لاس باندې خپلو امتیانو له د هغې نه اوبه ورکوم. او یو حدیث پاک کې دا هم راځي، بخاري شریف کې راځي، وایي چې زه حوض کوثر لرم، یو ډله به راپسې را روان دی، یو ډله فرشتې به وله مخ بل خوا واړئ، نه به یې را پرېږدي راته. زه به آواز وکړم اصحابي اصحابي، دا مې ملګري دي، او چې زه کله دنیا نه تلم دا زما ملګري وو، را پرېږې دی. وایي تا ته پته نه لګي ستا نه پس چې دوی څه عمل کړی دی. دا هغه بعضې کچه مسلمانانو د نبي علیه السلام په ژوند کې ایمان راوړو چې کله وفات شو واپس مرتد شو. څه بعضې کسانو تا ته پته نه لګي ما احدثو بعدک چې ستا نه پس دوی څه کړي دي. وایي زه به ده ووایم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت رقيب عليهم. الله زه خو چې جمدې ومه نو ما ورته کتل، نو ما خو هغه خبره وکړه، او زما نه پس چې دوی څه عمل کړی بس هغه دوی پېښه والله پېښه. نو دې دریو ځایونو کې نبي علیه السلام فرمایي زه به یم. لومبی هغه ځای چې حساب کتاب کېږي. امام قرطبي لیکي په دې احوالو د آخرت کې چې کله حساب کتاب شروع کېږي او حدیث هم دی د نبی علیہ السلام چې حساب کتاب شروع کېږي، نبی علیہ السلام فرمایي دنیا کې موږ د ټولو امتونو نه رسته یو، خو آخرت کې به د ټولو نه مخکې یو، ټولو نه مخکې به یو. حساب کتاب به زما امت سره د ټولو امتونو نه مخکې کېږي، جنت ته به د ټولو نه مخکې زما امت داخلېږي. راغلي رسته یو خو جنت ته به مخکې دو. نو چې حساب کتاب کله شروع کېږي د نبی علیہ السلام د امت نه، نو دې ځای کې به الله آواز وکړي د الله رسول یو کس را مخکې کا، یو کس را مخکې کا چې زه هغه سره حساب کتاب وکړم، په خپله خوښه یو کس را مخکې کا. کله د میزان لګېدلې د جناب الله په خپله تول کوي، په خپله رب العالمین، د چا په لاس هم نه کوي. جبریل علیه السلام ولاړ دی، وحی هغه راوړې ده او ولاړ دی باقاعده چې رب العالمین په خپله تول کوي. نو فرشتې مقربې ټولې ولاړې دي. اگه یو بادشاه چې کله ودرېږي د هغه وزیران او د هغه نږدې نږدې خلک ټول تابعدار ولاړي، رب نه وایي څوک. نو چې الله په خپل حساب کتاب کې نگراني کوي، جبریل علیہ السلام ولاړ دی، اسرافیل علیہ السلام ولاړ دی، اسرائیل علیہ السلام ولاړ دی، دا ټولې فرشتې ولاړې دي. هغه فرشتې چې ستا اعمال یې لیکلي دي، عملنامه د ښي طرف تم دلته ناستې فرشتې ګس طرف تم، څه نیکۍ لیکي څه ګناهونه هغه به ولاړې دي. که څوک اعتراض وکړي سوال وکړي چې دا نیکي خو ما ډېره کړې وه، دا ګناه خو ما نه ده کړې، چې هغې جواب ورکړي. او آدم علیه السلام به ولاړي ټول اولاد ته تر قیامته پورې چې څومره دي، ځکه د هغه اولاد سره حساب کېږي. او د کوم پیغمبر اولاد سره چې حساب امت سره چې حساب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړي. نبی علیہ السلام مبارک ته رب العالمین آواز وکړي چې یو کس را مخکې کړه، زه د خپلې خوښې را مخکې کړه، بیا به زه ګورم خدای یو پکې ته را مخکې کړه چې حساب کتاب به سره وکړي. دا به ډېر سخت وخت دی، انتهایی سخت، ځکه رب العالمین حساب کتاب کول دا څه وړه خبره نه ده، ډېره ګرانه خبره ده. من حوسب عذب حدیث پاک کې راځي، چا سره چې صحیح طریقې سره حساب کتابو شو تبا شو، ولیکن من نوقش هلکا،
تبا شو تبا. ولی مونږ له چې الله کم نعمتونه را کړي دي، ډوډۍ، جامه، جون، سا، اوبه، بچی، رزق، د دې مونږ شکریه رب العالمین ته پوره کولی شو؟ تاسو نه تپوس کوم. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. الله د نعمتونو تاسو شکریه نشي پوره کول. انسان خو ډېر ناشکره دی، ظالم دی، ظلم کوي. نو چې حساب کتاب کله الله کوي نو ګرانه خبره ده. خاصو غلام نشي کولی. که یو سړی دا وایي چې زه به هلته دروغ وایم لکه دنیا کې خلک دروغ وایي چې ما خو دا ګناه نه ده کړې، انکار به وکړم، نو انکار هم نشي کولی. هغه ځمکه به الله راولي چې په کومه ځمکه دې ګناه کړې را مخامخ به یې کړي راته. لاسونه به دې ګوۍ شروع کړي په ما دا ګناه کړې ده، خپې به دې ګوۍ شروع کړي په ما دې ګناه لتلی دی، جبه به دې ګوۍ شروع کړي، پوزه به دې ګوۍ شروع کړي، اندامونه. وایي دا انسان به د خپلو اندامونو ته غوسه شي چې زه خو ستاسو لپاره دروغ وایم چې تاسو دوزخ نه بچ کړم، چې تاسو ځان په خپله دوزخ کې غورځوئ نو غورځوئ که یو شی به پټ نه شي. او که ته بیا هم دروغ وایې نو په ژبه به دې مهر ووالي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الله فرمایي په خولې به مهر ووالي شي، لاسونه خپې به ګوئ او شهادت په شروع کړي. عملنامه کې بار څه لیکلي چې تا عملنامه وګورې، چاله په خلاف، چاله په ګس لاس، چا تر اشاره طرف نه، دې کې به لیکلي یا لکه دا خو هغه پوټینۍ غوندې ګناه وه چې ما ته اسم نه ښکارېده، دا خو پکې هم شته. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. نه زما ولا ګناه پرېښده او نه لیه، ټول یې شمېرلي دي. ووجدوا ما عملوا حاضرا، چې څه عمل یې کړ ټول به ورته داسې مخامخ لکه شیشې غوندې دم ور مخکې کي. ځکه حساب کتاب د الله ذوالجلال سره داسې وړه خبره خو نه ده چې الله رسره حساب کوي. حضرت ابوبکر صدیق به د مټ ونیسي، ته ور مخکې شي چې تا سره لومبي حساب کتاب وکړي. ابه چغې جوړې کړي نه الله رسوله زه خو نشم کولی. پام کوه ګورې ما ور مخکې نه کړي، زما عمل کم دی، او که دې ور مخکې کړم او زه ناکام شوم، او دا به داسې وخت چې د دواړو جهانو سردار به هم جاړي، صحابه به هم جاړي، او حضرت ابوبکر رضی الله سره کاږي به چغې وی جاړي به. او دا لومبې ګورې کار ډېر ګراني. اوس هم چې دا څوک دا انټرویو له لاړ شي که نه او تپوسونه ترې کوي نو هغه استادان هغه لومبي باندې ځان ستړي کړي. لومبې ګرانې وروسته بیا لږه ګزاره شروع شي. دا الله رسوله ګورې ما ور مخکې نه کې، زه خو ډېر کمزور یم. او دا به ډېره لویه بدنامي وي چې لومبې اواز وشي چې د پیغمبر علیه السلام دا امتي ناکام شو، چې لومبې په ما د ناکامۍ اواز کېږي، خو دا ستا دپاره هم ښه نه ده. ما لم تبی دا الله رسول دا عمر ور مخکې که، دغه عثمان ور مخکې که، دا بل ور مخکې که رضی الله عنهم. د صحابو کې یو کس ور مخکې که، خدای ته زه نشم کولی. جاړي به لاس به ترې راکاږي، نبي علیه السلام به ور مخکې کوي، دې به لاس راکاږي رستو کېږي به نبي علیه السلام به مخکې کوي. جاړي به رب العالمین ته سلګۍ دي، جړاګانې دي، رب العالمین به آواز وکړي پرېږدې د ابوبکر مه را مخکې کوه، بلکل چې را مخکې نه کړي، نه به را مخکې کوې. ولې الله ذوالجلال ولې دا دنیا کې تا یو ټکی ویلی، د نبي علیه السلام مبارک د خولې نه یو ټکی ختلی دی. تا نه دروغجن کوم، تا ویلي چې ابوبکر فی الجنه، ابوبکر جنتی دی، عمر فی الجنه، عمر جنتی دی، عثمان فی الجنه، عثمان جنتی دی، علی فی الجنه، علی جنتی دی. تر دې نوم اخیستې چې دا جنتیان دي، نو تا خو نه دروغجن کوم. اوس زه دا دي بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي. الحمدلله لومبی آواز بوش. او یا زره کسان به رب العالمین بې د حساب او بې د کتاب نه جنت ته ولیږي. او یا زره کسان د دې امت د نبي علیه السلام. او په مسلم شریف کې یو بل حدیث دی چې هغه او یو زرو کسانو کې سره به بیا یو کس سره به رب العالمین او یا زره نورم جنت ته لیږي. دا به هم الله لیږي جنت ته، دا به حساب بې کتاب لیږي. بیا د هغې نه پس عام حساب کتاب به شروع شي. څوک به بانې کوي، څوک به دروغ وایي، څوک به جړاګانې کوي، څوک به فریادونه کوي. خو د رب العالمین دربار کې خو نه فریاد دغه وخت کې کار کوي، او نه جړا کار کوي، او نه بې د سفارش نه. سفارشان به څوک به سفارش کوي؟ پیغمبران به کوي، علما به کوي، حافظان به کوي، صدیقین به کوي، شهدا به کوي،
دا خلق به د رب العالمین په دربار کې سفارش کوي. چودریان او د دنیا د کارخانهدار به سفارش نه کوي. دا غریبانان خلق، دا بے کسه بے سوکه خلق به د رب العالمین په دربار کې سفارش به کوي. یو یو به نیولی، څوک جنت ته لیږه، څوک جهنم ته لیږه. یو حدیث پاک کې راځي یو سړی به نیولی جهنم ته به روان کړي. حضرت آدم علیہ السلام با د کجوري د پاڼو په شان شنې جامې اغوستي او د الله د عرش د سوري لاندې به ولاړي. اواز به وکړي نبي علیہ السلام ته په احمد باندې، دا نبي صاحب نوم احمد هم دی. ای احمده، ستا یو امتي هغه جهنم ته روان کړی دی. نبي علیہ السلام به فرشتو له اواز وکړي اله ودروئ. هغوی به نه ودرئ. بیا به اواز وکړي دا هلک ودروئ لغوندې، فرشتې به نه ودرئ. بیا به آواز وکړي چې فرشتو دا ودروئ لغوندې، ما سره د دې یو نیکي پاتې را. هغوی به ورته وایي چې ولې ستا قرآن کې نه دي راغلی علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، چې په جهنم کې فرشتې مقررې ډېرې سختې دي، ډېرې مضبوطې سخت دي نه، او د الله د حکم نافرماني نه کوي. څه چې ورته الله وایي په هغې عمل کوي. نو موږ ته خو الله ویلي چې جهنم ته روان کې موږ نه شو درولی. زه څوک یم تا الله ته ووایه چې الله موږ ته وایي نو موږ بیا ودرو. فوراً به نبي علیہ السلام رب العالمین ته درخواست وکړي الله د ما دا یو امتي جهنم ته روان دی. ګوره څونه سخته ورځ چې څوک اسم څوک والو له بوځي یا جیل ته بوځي نو خلک څومره فریادونه کوي. او دا جهنم غوندې غرغنډو ته به غورځوي، غرغنډو ته. قسم دی ما خوب کې یو ځل ما ته په دې خوب کې الله جنت هم خولی او جهنم هم. انسانان دي داسې. نو ما چې هغه د جهنم هغه منظر په خوب کې راته الله کم وښو نو داسې یو لاره مې ولیده، په خدای یقین یو لاره بنده لار چې دې خوا هم دیوال داسې هم دیوال د پاس هم دیوال او داسې پټه پکې لګېدلې وه. دا کمه پټه چې دی جهاز ته پې دا سامان ورچي یو سامان خیجي یا د ګنو په دې میل کې دا پټه لګېدلې او په هغې دا ګني رواني. په الله یقین وکړه دغسې لاندې پټه لګېدلې او زه ولاړ یم او دا فرشتې نښتې دي او دغې پټې ته دا خلک ورغورځوي او پټه نیغه روانه ده او بیا دا پټه دغه لار کې تاویږي. جهنم نه ښکاري خو تاویږي. دویم دې لار باندې ګوره دا پټه روانه ده نو هغې کې تاویږي نو دا اخوا شاته جهنم دی نو هغه ورته خلک غورځوي. او دا چې کوم ځای کې دا دیوالونه دي او دا پټې روانې دي په الله یقین وکړه پکې دا مچۍ او ډمبرې دي پکې تاویږي را تاویږي. په دې خپلو سترګو په دې خوب کې دا مې کتلي دي. نو دا ګوره ډېره سخته ورځ ده، په الله یقین کوم ډېره سخته ورځ چې جهنم ته غورځوي خو تبی ده که نه. خو د انسان دنیا کې خو به زه جیل کې به یا وال تکول دي نو زه خو انتها به دا چې مړ به شي که نه، نو د هغې کې خو بیا مرګ هم نشته. الله دې مساتي. نو نبي علیہ السلام مبارک به الله ته درخواست وکړي رب العالمین به فرشتو ته راویې ګرځئ دی به غریب رپېږي، لاسونه به رپېږي، فرشتو به کلک نیولي، په زنځیر به یې تړلي او وجودونه به هم غټي د جهنمیانو. دومره غټ وجود به وي چې څومره ځای کې دي ناسته کوي نو هغه به 48 میله ځای کې به دوی صرف ناسته کوي. دومره غټ وجود به وي او په کوم زنځیر چې تړلې وي د هغې یوه کړی که دې راواغېسته او په غر د پاسه دې کېښود د غر به خورې خورې کړي. بدای زنځیرونه به یې تړلې او راکاږي به برانډې به وایي، جبې به ځان پسې راکاږي. نه خو دنیا نه ده، مونږ خو په دنیا کې په خواهشاتو پسې نښتي یو، آخرت هم قسم دی هېر دی. زه حیران شم کله زه یا انسانانو زمونږ خوراک څه دی، که څوک مالدار دی او که غریب دی دغه یو ډوډۍ او دغه ترکاري خوري. څوک به یې لږه خو خوري، څوک به یې لږه لره وخوري. که غټ بلډینګ او لویه بنګله دې هم جوړه کړه او لوی او قالینونه دي او څه دي او څه دي نو همدغه 15 فوټه ځای دی او دغه 2 فوټه پلن دغه کټ کې به سملی چې اوده شنوار دی کې خوب درځي. دغه د انسان ژوند دی او د انسان خوراک دی. موږ څه نه کوو دی آخرت بالکل یې چې وویرو بس خبره مې یېره کړه، هېڅ پروا هم نشته. آخرت موږ نه بالکل یې
نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د دې لستونې نه به یو کاغذ راوباسو، د دې سړي دا یوه نیکي د ما سره له دا ولا بیا ټول ولا بیا کو، الله به حکم وکړي دوباره ولا ټول وکړي. نیکۍ به یو چابلي کې واچوي، ګناهونه په بل چابلي کې واچوي. پیغمبر علیه السلام مبارک به هغه دومره کوټې غوندې پرچه راوالي په دا نیکو کې به یې ولا واچوي چې ویچوي نیکۍ به یې درنې شي، ګناهونه به یې سپک شي. مخکې به د جهنم اعلان شي، اوس به اعلان وکړي دا جنت ته روان کړي، څومره به خوشحاله. دا سړی به راپاسي د نبي علیه السلام دا لاسونه خپې به ښکلول شروع کړي. ته څوک یې؟ ما خو نه پېژنم، تا خو زه لوی غم خلاص کړم. دا پرچه څه وه چې دا دې پکې لیکل کړي؟ دا څه و؟ ټوټې پرچې سره زما کار وشو. وی زه ستا هغه پیغمبر یم چې په ما تا نه لیدلي ایمان راوړلی دی. ګورم رونو، نبي علیه السلام ګورې مونږ ته رونه ویلي دي، رونه صحابو ته صحابه وایي، مونږ ته یې رونه ویلي دي. یو مقام کې یو حدیث پاک کې راځي، وی ارمان که ما خپل رونه ولیدلې، هغه رونه که ما ولیدلې. صحابه وایي د الله رسوله ولې مونږ دې رونه نه یوسو؟ وی تاسو خو مې ملګري یې، دوستان مې یې. د الله رسوله رونه دې څوک دي؟ وی زما روریان هغه خلک دي چې زما نه وروسته به پیدا کېږي، زه به یې لیدلی نه یم، په ما به ایمان راوړي. ټول وایي الحمدلله، مونږ ته یې رونه ویلي دي. نو رب العالمین دې مونږ کې دا نبی علیه السلام هغه صحیح ورولي پیدا کړي چې صحیح ورولي الله مونږ کې پیدا کړي. زه ستا هغه پیغمبر یم چې تا زه لیدلی نه وم، په ما د ایمان راوړلی دی. او دا چې کم پرچه ما ستا نیکو کې وغورځوله، دا هغه کاغذ دی، په دې کې ما ستا یو عمل لیکلی دی. دا هغه درود شریف و چې تا په ما لوستل، ما دله جمع کړي، نن ورځې له مې دله په کار کړل. څومره فضیلت شوره درود شریف. هم فضا یې دا خپلې خولې ستړې کړې. غیبت، دروغ، چغلي، یو پسې بل پسې، وایه رښتیا، ټول پکې زه او تاسو ټول پکې مبتلا یو. تاسو نه، دا ټول انسانان پکې مبتلا دي، هر انسان په دې کې ګیر دی. په جومات کې مونږ غیبت کوو، په لاره کې غیبتونه کوو، په دکان کې غیبت کوو، په پټي کې غیبت کوو. خو بس یو راته یو را مخکې کې، بل راته بل را مخکې کې، یو پسې بل پسې بل پسې بل پسې. یې مسلمانانو د دې په ځای د نبي علیه السلام درود شریف ولې ونه وایو؟ څومره فایده ده. د الله ذکر ولې ونه کړو؟ حدیث پاک کې راځي یو بل سړی وی الله به ځان ته رانږدې کړي، دومره به رب العالمین ځان ته رانږدې کړي چې د خپل اولې به پرې د پاسه کېږي. د الله داسې لاسونه نشته لکه زمونږ چې دي، د الله د شان سره مناسب ځان ته به رانږدې کړي. سرګوشي به سره پټې پټې خبرې شروع کړي. بنده اتعرف ذنب کذا، دا ګناه دې کړې، دا دې کړې ده، دا واړه ګناهونه به ورته رب العالمین یادوي. دی به یو الله کړی مې ده، نو دا فلانکی دې کړې ده ګناه، او الله کړی مې. دی وړه کې به وایي چې دا خو هغه واړه راته یادوي، او ما خو ډېر غټ ګناهونه هم کړي دي. الله هسې نه هغه راته را مخکې نه کې، غرق به شم که هغه غټ ته راته را مخکې کړل. خو رب العالمین به ورته دا پوټي دا واړه ګناهونه ور یادوي. دی به په دې م یریږي، رپېږي به چې دا واړه دي، په دې مې راونه نیسي. خو الله هسې نه چې دی پسې غټ را یاد کې، نو چې دی پوره اقرار وکړي چې او الله دا ګناهونه چې تا کوم راته را مخکې کړل دا مې ټول کړي دي. یاره خو الله سره رحیم او رحمان ذات دی. وی ای بنده دا ګناهونه تا په دنیا کې کړي، ما درله پټ کړي، څوک دنه نو خبر. دنیا کې مې پټ کړي، پټ دې کړي، او ته خبر وي او زه څوک نو خبر، او دلته مې دله پټ کړل. ځه او مې بخل درته، او یوازې بخل نه، په نیکو مې دله بدل کړل. زه الله خو کولی شي، دی به ډاډه شي، او زما ګناهونه خو په نیکو بدل شو. وی الله وی ما خو څه نور ګناهونه کړي وه، خو تا ما ته ذکر نه کړله. خوشحاله شو که نه چې اوس دا واړه په واړو نیکو بدل شو، نه هغه غټ به مې په غټو نیکو بدلېږي. ای بنده یاد مې دی، ير مې نه دي. امې درته ځکه یاد نه کړل چې هسې نه ونه یارېږي، خفه نه شي. امې دې نه مخکې دله په نیکو بدل کړي دي. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. نو بیت الله شریف سره خوا کې ولاړم، یو زنانه وه، یو ښځه وه، مشره ښځه وه. نو هغې د بیت الله په دې دیوال پورې دا مخ به مګو جړلې د میزاب رحمت لاندې. واقعي هلته الله ته خلک جاړي. نو ما به دعا کوله، خو د هغې زنانه نه چې کومه دعا مې واورېده، نو بیا مې هغې له زور ورکړ. اوی مې دا خو واقعي ډېره زبردسته دعا کوي.
نو هغې به دا مخ د بیت الله د دیوال پورې مګه او دا به وي اللهم بدل سیئاتی بالحسنات، یا الله زما گناهونه په نیکو بدل کا. دا دعا به لوستله. به مونږ خو چې الله ګناه راته وبخه، دا خو ډېره مزیداره دعا ده. ګناه راله بخل نه ده، ګناه راله په نیکو بدله کا. دا به وي او جړلې اللهم بدل سیئاتی بالحسنات. د هغې نه پس به مې دا دعا کوله یا الله واقعي ګناهونه خو زمونږ ډېر دي، خو پروردګاره دا ګناه راله په نیکو بدله. نو تاسو هم دا دعا کوئ چې کله ګناه راته رامخکې شي الله توبه بیا به نه کوم، خو پروردګاره چې مې وکړله نو ته په دې قادر الله دا ګناهونه راله په نیکو باندې بدل کړه. یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی قیامت کې نبی علیہ السلام با اللہ تا پا سجدہ پروتی جاڑی با رب العالمین با جبریل علیہ السلام ورو لیگی تو ورشا نبی علیہ السلام اوورا دا ولی جاڑی اللہ خبر دے خود دی بعض نیکو دا شان خی دا حضور پاک مبارک دا شان خی. جبریل علیہ السلام چراشی نبی علیہ السلام پا سجدہ پروت جاڑی او دا امت ذکر بکی امتی یا رب امتی، اے پروردگار زما امت، اے پروردگار زما امت. قرآن تکی امت یادی شب برات دا شو قدر پا دشپا عائشہ بی بی فرمائی نو نبی علیہ السلام ورپس گردیدم او یریدم چی اسنا خدا نخوست کافران ورطا تکلیف نی رسولی. نو علی سے با فاطمہ رضی اللہ عنہ میرا پاس سول گردید وہ پسی نو چی اندازہ واغشترو دا بقی پا مقبرہ کیو پنی مشپا نو چی ورلو نو علتا پا سجدہ پروتو او علتا کم دا امت دا پارا سوال کئی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ کا دما دی امت لعذاب ورکے ستا بندگان دی اللہ سوک دن تپوس نشی کول او اللہ کا بخی نوم گوری دیر لوی زور اور بادشاہ سوک دن تدا نشی ولی چولی دیو بخل علتم دا اللہ نسوال کئی نو علتم امتی یا رب امتی، اے پروردگار زما امت، پروردگار زما امت. جبریل علیہ السلام با اللہ تا وچی امت تا پارا سوال کئی پا امت پریشان دی ورشا ورطا زیر ورکا چی ساکسون امتیان دیو هم نپریدم طول بجنت تا لیگم خو امتی جوڑے دل گران دی گوری اللہ دی مس امتی جوڑ کی شکل چی دا پیغمبر علیہ السلام پشانتی رونو شکل دا نبی علیہ السلام امتی خدا گی تاوی عقیدہ دا نبی علیہ السلام عمل دا نبی علیہ السلام پشان اخلاق دا نبی علیہ السلام پشان کردار دا نبی علیہ السلام پشان. پیغمبر علیہ السلام مبارک چی کم جن تیر کردی دغا سی جن تیرول دا امتی دی. شکل ستا دا انگریز دی جامع ستا تی دا انگریز دا دروغ وے پیغمبر دروغ ندی ویلی کنزل کے پیغمبر بدا نکول نیکی نہ کہ پیغمبر ہوئی نیکی کوا گناہ تک کہ پیغمبر ہوئی میں کوا تو سنگ امتی زان امتی کے داخل کے تو پیغمبر علیہ السلام امت کے زان داخل کے زان امتی جوڑ کے دا نبی علیہ السلام نبی ہم قصاصانا دا او کزان دے امتی جوڑ نکو دا انگریز پشان دا یہودی پشان دا روسی پشان دا ہندو پشان او دغه رنگ د نورو کافرو پشان د شکل جامع اخلاق عمل کردار جوړ کنو غری بیا قصه لري تباہ برباد دا وکړه نه هغه مون پسر را رواني مرحلي دي ګوري یو سره دا نه و چې د خو دنیا جون د تیر بشي ختم بشي دا را رواني مرحلي دي خامخا برازي هیڅوک قسم په الله کته اخلاص شو هیڅوک دې نخلاصيږي دا سخت مرحله را رواني دي راته الله دې راته آسان کړي او کم از کم دا کوشش پکار دی چې دې خلی باندې په دې لاسونو په دې خلو په دې لختو هغه عمل مونږ وکړو چې کم دا الله خوښ عمل دی هغه عمل وکړو چې دا هغه عمل په وجه مونږ د پیغمبر علیه السلام امتیان جوړ شو هغه شکل باندې مونږ فخر وکړو چې کم دا رسول الله مبارک ښکلی شکل دی او دا انګریز مردار د شکل نه مونږ ځان وساتو دا ګورې کوشش وکړو ورونو نصیحت ته کوم فایده پکې ستاسو ده نو خبر میں دے پورے کولا یو درود شریف بیر وائے فضول خبروں نہ سن جوڑے گی تسبیح لان پیدا کے درود شریف وائے دا اللہ ذکر ډیر کوي اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اطمینان سره په قلار قلا زر نه رو خیر سلزله وای 200 زله وای زر کرته وای ځان یو نصاب مقرر کا چې زبنن زر کرته الله ذکر کوم خامخا به کوم زر کرته به مثلا درود شریف وای
او که نور قرآن در دې خو ډېره ښه ده، کنین دا قل هو الله احد خو ټولو مسلمانانو ته یاد دي، سورې اخلاص په مانځه کې لولو. دا ځان له یو نصاب جوړ کړی چې یو 100 کرتا یا 200 کرتا یا هر څومره چې دا به زه خامخا یم، دا به زمونږ د کامیابۍ او د نجات ذریعه وي. الله ذوالجلال دې زمونږ نه راضي شي. هغوی زمونږ یو جومات دی سرکاري ځای کې راغلی، خیر دی مونځ پکې کېږي. ښه خو دا ده چې د سرکار نه سړی اجازت وغواړي، خو که اجازت نه نو مونځ پکې کېږي. او داسې ځای کې جوړول خو ښه خبره نه ده چې جوړې کړي، خو دا حکومت دا جوماتونه په دې حکومت دي چې حکومت یې وله جوړ کړي. ځای او جومات دا په حکومت لازم دی چې جوړې کړي، مونځ کېږي ورکې. او خیر دی که دا سړی د امام سره سجده سهوه کوي او نو کولی شي. او که د امام بعضې وخت کې پته نه لګي چې امام کم ځای کې خطا شوی دی، نو چې کوم مقتدي ورپسې ولاړ دی نو هغه د سجده سهو ورسره وکړي. نه داسې خبرې او سنت پکې ویل پکار دی. یو سړي سره دی وی په 10 رمضان باندې 1 لک روپۍ وي، په 15 ذوالقعده باندې غنم واغشتل، نو په بل رمضان کې 10 تاریخ باندې غنم، دا تاسو پیچیده مسله لیکلې ده، خو زه به ورته مختصر ده ووایم چې د زکات دپاره یو خاص وخت مقرر کړي په کال کې. لکه مثلا د روژې لومبي تاریخ، نو چې بس د روژې هغه لومبي تاریخ راځي نو خپل حساب کتاب دې کوه چې هر څومره پیسې در سره وي د نصاب نه زیاتې وي د هغې زکات ورکوه. بعضې پیسې سړي له راشي په هغې میاشت تېروي، په هغې 2 تېروي، په هغې 3 تېروي، خو چې کله ستا سړی د نصاب خاوند شو مالدار شو، بس د هغې نه چې بل کال راغی هغه کال تاریخ باندې چې هر څومره پیسې د سره یي په هغې خپل زکات ورکوه. د ماسخوتن 2 رکعاته سنتو نه مخکې یو سړي ویتر واجب وکړل، 2 رکعاته سنت د ویتر نه پس او ودي کې خیر دی کولی شي. نه دې سوی یو سړي د جومات نه جومات ته اوبه راوړي او محلې والا مزدوري ولا نه ورکوي، په دې خو پوه نه شوم. او مزدوري کې څوک مزدور مقرر کړي چې ته اوبه راوړه زه مزدوري در کوم، نو پکار چې خپله مزدوري ولا ورکړي. دعا وکړئ الله زمونږ په حال رحم وکړي. رب العالمین مونږ د نبي علیه السلام صحیح امتیان جوړ کړي. الله د قبر د تکلیفونو د مرحلې نه په اسانه وباسي. الله ته د محشر د ورځې سختونه مو ساتي. الله د نبي علیه السلام مبارک د لاس د حوض کوثر به نصیب کړي. الله د ګناهونو د هغې د اسبابونو مو ساتي. بعضې مردگان وفات شوي دي، لکه نن سعدالدین خان دی مور وفات شوي د هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي. زمونږ د سیزو محله کې دی مشتاق دی ترور وفات شوي و هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي. او دلته کې د حنان حاجي صاحب تبر وفات شوي، څومره چې مردگان وفات دی الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي. لوی سفر دی الله د آخرت د خوشحالو کړي. او دعا کوي چې زمونږ استادو چې نور څومره مشران وفات دی الله یې ټولو بخي. رب العالمین دې زمونږ نه راضي شي، یا الله تعالی نه راضي شي. رب العالمین زمونږ نه هغه عمل والا چې ته پې خوشحالېږي. مریضانو ته دعا کوي چې الله وله شفا ورکړي، قرضداران الله د قرض نه خلاص کړي. الله آخر وخت کې زمونږ په خولي دا کوي. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 149 نمبر کیسټ کې تاسو د آخرت بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې ډیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12